که دا 15 نشانۍ ستا په زندګۍ کې راغلې نو هغه ستا د کامیابۍ زندګي شروع شوه. هغه زندګي شروع شوه چې کومه ستا د پیسې راځي، رزق به درته ډېرې، هر څه به درته ډېرې، زندګي به دې څه شي وي، خوشحاله زندګي به دې تېرېږي. که دا 15 نشانۍ تاسو ته په زندګۍ کې شوي وي نو ځان د دې نه اول خبر کړئ. عزت زندګي به دې وي چې تا څه غوښتل الله پاک به هغه درکوي. خو اول په دې 15 نشانو باندې ځان پوه کړئ. که دا نشانې په تاسو کې او ستاسو په زندګۍ کې راغلي نو دا زندګي به هم ښه وي، هغه زندګي به هم ښه وي، همیشه به خوشحاله زندګي تېروئ، د خفګان زندګي به نه تېروئ. نو که تاسو هم غواړئ چې دا 15 نښې زمونږ کې راشي نو دا ویډیو ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا 15 نښې ته وایم حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه یو کس تپوس وکړو چې موږ ته به څنګه پته لګي چې موږ زندګي بدلېدو واله ده او زمونږ زندګي کې خوشحالي راتلو واله دي او زمونږ په زندګۍ کې زمونږ ترقي کېدو واله ده، موږ ته پیسې او رزق راتلو واله دی. نو علي رضی الله تعالی عنه ورته دا 15 خبرې یادې کړې. که چېرته هم دا 15 نشانۍ ستاسو په زندګۍ کې راغلې نو ستاسو زندګي بدلېدو واله ده او ستاسو په زندګي به مخکې د خوشحالو زندګي وي چې تاسو څه غواړئ الله پاک به هغه درکوي. نو له اول سره دا 15 خبرې وګورئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو د سهار په وخت کې ستاسو سترګې کولاو شي، د وخته سترګې کولاو شي او تاسو د لمونځ دپاره راپاڅئ که نه او لمونځ وکئ نو دا هغه نشاني ده. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي که نه، د یو حدیث دی چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي که نه، که چېرته یو انسان د سهار وختي پاسي نو هغه الله پاک وله رزق زیاتوي او د هغه زندګي ښه کېږي، الله رب العزت وله په رزق کې برکت لګوي. نو هم د سهار وختي پاسئ ځکه چې الله که څوک د دین سره مینه کوي او څوک هم د تلاوت د الله رب العزت د کتاب کوي نو الله رب العزت وله هم هغه له کامیابي ورکوي. نمبر 1 چې تاسو په سهار کې سترګې کولاو شي. او دویم نمبر کله چې تاسو په دین باندې ځان پوه کول شروع کړئ، د دین سره مینه شروع شي، د دې په قرآن سره مینه شروع شي، د لمونځ سره مینه شروع شي، په جومات کې لمونځ کوئ. او نمبر 3 په خلکو الله پاک امتحانونه راولي. ملګرو ته علیه السلام چې کومه امتحان راغلی هغه یې کوهي ته غورځولی او ملګرو هغه بیا هم صبر برداشت کولی شو. نو تاسو هم صبر برداشت په ځان کې راولئ نو الله رب العزت به ستاسو زندګي ښه کړي. او نمبر 4 چې دی نو ستاسو په مخ بلا وجه خوشحالي وي چې تاسو همیشه خوشحاله وي چې بل سړی هم ستاسو نه خوشحالي کېږي، چې بل سړی تاسو ته ګوري او ستاسو په مخ باندې یو داسې مسکوره هټي چې بل سړي ته هم هغه څه مسله وي هغه ترې هم ختمېږي. نو بلا وجه چې په مخ باندې خوشحالي وي، مخ باندې خوشحالي راولئ، همیشه مسکراهټ راولئ نو دا د کامیابۍ نشاني ده. نو ملګرو 5م نمبر چې ده نو ډېره زیاته اهمه ده او چې کله ستاسو په خرچو کې کمی راشي نو تاسو ته پته ځان ته ولګوئ چې ستاسو زندګي بدلېدو واله ده، ستاسو زندګي ته یو داسې پیسې راتلو واله دي، یو داسې ترقي راتلو واله ده چې تاسو به همیشه یاد ساتئ یو داسې زندګي به تېروئ، د خوشحالۍ زندګي به تېروئ، هم به په دنیا کې د خوشحالۍ زندګي وي، هم به په هغه دنیا کې د خوشحالۍ زندګي وي. نو هم په دې 15 خبرو باندې عمل وکئ. همیشه سهار وختي پاڅئ. الله رب العزت وایي چې څوک هم سهار وختي پاڅي هغه په رزق کې څه کېږي، زیاتۍ راځي، کمی ترې ختمېږي، همیشه هغه خوشحاله وي. نو د وخته پاڅئ، په سهار ضرور او تلاوت ضرور کوئ او زما دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.